د حریت سرلیکنه د حریت سرلیکنه د بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي تازه موضوعاتو په اړه د حریت رادیو رسمي نظر څرګندوي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه. خبر دی چې د اسلامي همکاریو سازمان غواړي د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. تر اوسه د دې غونډې د اجنډا او بحثونو په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي، خو د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه ویلي و چې په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو د کار له مخنیوي وروسته دوی پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه اضطراري ناسته راوبولي. دا چې د اسلامي همکاریو سازمان په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو بحث کوي تر ډیره د سازمان د مسؤلینو تر تصمیم پورې اړه لري. اما دا چې غونډه د افغانستان په اړه د دلته غواړو د افغانستان د کړیدلي مؤمن او مجاهد ولس په نمایندګي خپل تاثرات او غوښتنې له دې سازمان سره شریک کړو. د اسلامي همکاریو سازمان باید په دې پوه شي چې زموږ د ملت یوازینۍ ستونزه دا نه ده چې په بهرنیو مؤسسو کې له کار څخه یو شمېر ښځې منع شوي دي. دلته 15 میلیونه مؤمن ملت اوسیږي چې 4 لسیزو جګړو ځپلی دی. د دې ملت یوازینۍ ګناه دا بلل کیږي چې همیشه یې د اسلام په ننګ توره پورته کړې، له اسلام، اسلامي شاعرو او د مسلمه امت له حیثیت څخه یې دفاع کړي. یو ځل یې پرون د کمونیستي استکبار په وړاندې د ځان سپر جوړ کړ، خپل ځان او کور یې اور ته ونیو، خو درست امت ته یې له کمونیستي دهریت څخه نجات ورکړ. بیا یې له اوس نه 2 لسیزه وړاندې د امریکایي فرعونیت په وړاندې د اسلامي شاعرو د ساتنې په تکل د مبارزې بیرغ رپاند وساته، تر دې چې د 20 کلنو قربانیو په نتیجه کې د یو بل استکبار غرور هم دړې وړې او پر کفر د اسلام د غلبې تاریخ یې راژوندی کړ. د اسلام او مسلمه امت لپاره د غویاړ ګټونکی ولس د دې پر ځای چې د دې سترو کارنامو له امله تمجید او تحسین شوی وي، د افسوس ځای دا دی چې د کفارو غوندې د اسلامي هیوادونو حکومتونه هم د لا نور اذیت او ځورولو هڅه کوي. زمونږ په اسلامي هیواد ظالمانه بندیزونه لګول شوي، شتمنۍ مو کنګل شوي دي، په داسې حال کې چې ولس مو له یوې خوا 40 کلنې جګړې او له بلې خوا وچکالۍ ځپلی. د نړیوالو دغه ظالمانه بندیزونو یې اقتصادي مشکلات نور هم زیات کړي دي. په دغسې حالاتو کې پکار وه چې د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي اخوت او ورورولۍ له مخې له هر څه مخکې خلکو ته د بشري مرستو رسولو، د بندیزونو پورته کولو او د افغان ولس د لومړنیو ضرورتونو رفع کولو لپاره بیړنۍ غونډې راوبولي او قاطع اقدامات ترسره کړي. مونږ ګورو چې په هیواد کې مو د غربي هیوادونو سره د تړلو انجوګانو فعالیتونه په پراخه کچه روان دي، اما متاسفانه د اسلامي نړۍ خیریه سازمانونه په درانه خوب ویده دي. تر اوسه یې زموږ د ملت بدې ورځې ته په رسېدلو کې هیڅ د پام وړ اقدام نه دی کړی. که نور هیڅ نه وي، د اسلامي هیوادونو حکومتونه، مؤسسې او خیریه سازمانونه باید لږ له غربي مؤسسو څخه زده کړه وکړي. د اسلامي ورورولۍ تقاضا همدا ده چې د محتاجو خلکو لاسنیوي ته ځان ورسوي. بله دا چې د اسلامي همکاریو سازمان باید خپل استقلالیت او خود ارادیت ثابت کړي. د دې په ځای چې د افغانستان په اړه مواقف او اظهارات یې د غربي قدرتونو له مواقفو څخه اغیزمن شي، باید له اسلامي امارت سره مخامخ تعامل ته مخه کړي او د افغانستان په اړه یوازې د خپلو دیني اساساتو او هیوادنیو ګټو په بنیاد مستقلانه پالیسي اختیار کړي.